السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دوستانو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته ښیم چې څنګه موږ د واتساپ بلاک نمبر خلاص کړو په یو ساعت کې. دوستانو اوس راځو زه تاسو ته یو نمبر معلوموم. دغه نمبر چې دی دوستانو دلته به یې زه پیسټ کړم. دغه نمبر بلاک دی، تاسو ته به یې صفحه هم راواړوي. دغه دی، ګوره تاسو یې کتلی شئ چې بلاک دی. نو دغه پر واتساپ باندې نه راخلاصېږي. زه یو ځل بیا ګورمه، ګوره بلاک دی، نه خلاصېږي. د دې سره به څه طریقه کوو دوستانو؟ ما یو کاریال جوړ کړی دی د بلاک نمبرو خلاصولو. دغه یو کاریال دی چې په دې کې ډېر یو خوندورې طریقې ما ځای پر ځای کړي. خو د هر څه نه مخه تاسو دلته زما درسونه راړوي، تاسو به زما سره په یوټیوب کې ملګري سي یا هم په ټلګرام نورو شیانو کې. نو دلته تاسو دغه یوټیوب ته ورسئ دوستانو، دلته مې سبسکرایب کړئ تر څو زه جالبه نور اپلیکیشنونه جوړ کړم او ویډیو تاسو یې زده کړه دلته وکړئ دوستانو. او دلته اپلیکیشنونه هم ترلاسه کولی شئ ټلګرام کې. نو دوستانو اوس راځو د دې ځای نه ووځو، دغه کاریال ته راځو. دوستانو دلته تاسو څخه یو رمز غواړي، دغه یو کوډ دی. دا کوډ زما سره موجود دی په ټلګرام کې هم شته، د یوټیوب لاندې ډسکریپشن کې هم موجود دی. نو دغه یو کوډ زه دلته داخلومه. د دې کوډ چې د مو کله ورکړي دوستانو، بیا به دغه کاریال ته داخلېدل وس دوستانو. دغه صفحه دا رقم د شمېره خلاصول، جعلي ایمیلونه، ستونزې راپور، ټلګرام، یوټیوب چینل، واتساپ چینل. دلته به تاسو دغه جعلي ایمیلو ته ورشئ دوستانو. دغه ټمبمیل به تاسو د دې ځای نه ډاونلوډ کړئ، یعنې د دغه ټمبمیل هغه لینک دی، دغه چې تاسو کله ډاونلوډ کړئ، مخته یې ډاونلوډ کړی دی، نو دغه به تاسو راخلاص کړئ. کله چې مو راخلاص کړي دوستانو، تاسو دلته دغه صفحه راړئ. دغه ځای به تاسو اوس دوستانو رابسئ، دلته به دغه ایمیل بدل کړئ. دلته ایمیل بدلېږي، دغه ځای کې کاپي کېږي دوستانو. دلته بیا ایډیټ پکې کېږي خپل د خوښې ایمیل، خو دغه زه بدلوم. راځو دغه ځای دوستانو، دا به داسې انتظار دغه یس ګوره په دغه اول سر کې دا باندې اوس دغه ایمیلونه تاسو ته رنګه رنګه ایمیلونه راړئ. ګوره دغه ایمیل یې ماته راوړی، دا ځای مې کاپي کړئ. راځو اوس واتساپ ته، دلته ګوره کاپي کېږي دوستانو. نو اوس به راسئ هغه کاریال ته. دغه کاریال چې مو کله ووت، دغه ریپورټونه دي، تقریبا 8 ریپورټ دي دوستانو. لاندې ګوره جالبه ریپورټونه او ډېر یو زبردست او خوندور ریپورټونه. راځو دغه کاپي کول او جیمیل ته تلل. دا چې مو کله کاپي کړئ دوستانو، دغه ځای به تاسو اوس دغه جیمیل ګوره دې بلې خوا کې دغه جیمیل ته به ورسئ. دلته به تاسو یو دقیقه صبر وکړئ تر څو به تاسو دغه صفحه خلاصه کړي. په دغه اول کې د امریکا کوډ چې دی، دغه به تاسو خپل د هېواد کوډ ورته انتخاب کړئ. زه راځمه د افغانستان د 93 کوډ دی، دغه په اول سر کې دی. بیا به لاندې راسئ، دلته به تاسو شمېره ورکړئ بغیر دغه 93 کوډ کوم هلته ورکړی، دلته به تاسو یو شمېره انتخاب کړئ. زه دغه شمېره وکړم ګوره، او لاندې به هغه جعلي ایمیلونه زما سره شته په حافظه کې، دغه زه راخلمه. ګوره دغه جعلي ایمیلونه به دلته یو دانه به دلته پیسټ کړئ دوستانو. ګوره یوه دانه به بیا دغه لاندې ځای کې هغه ایمیل چې ما د هغه ځای نه کاپي کړی و، یعنې په دغه دواړو خانو کې به یو رقم ایمیل ورکړئ. اوس دغه صفحې ته راځو، ګوره دغه لاندې صفحې ته بیا دغه ریپورټ ورکړئ، هغه کوم ریپورټ چې مو کاپي کړی و. بیا به دوستانو ګوره د هغه ریپورټ چې کوم چې ما کاپي کړی و، ګوره په هغه اوله کې شمېره کوډ 93 کوډ شمېره او غلابي ایمیلونه دواړو خانو کې. نو بیا به تاسو ګوره نیکسټ سټاپ باندې اوس دوستانو دغه چې مو کله کلیک کړئ، نو تاسو ته به دغه رقم صفحه راوړئ. بیا به دغه سینډ باندې اوس دوستانو کله چې مو دغه باندې کتلی شئ چې دا ایمیل ولاړی. نو دغه ایمیل به اوس موږ چیرې پیدا کړو؟ ګوره دا تللی دی کمپنۍ ته. اوس دغه ایمیل دلته زه لیکم ټمبمیل، ګوره د هغه ټمبمیل دی، خو زما سره اپلیکیشنونه ډېر دي. نو دغه به دلته تاسو سرچ کړئ، دغه به درته راپورته کړي. دلته تاسو ته یو اعلانات، خو دغه به زه لرې کړمه دوستانو. کتلی شئ ګوره ان بوکسټ، ګوره مثلا دلته دغه ان بوکس لیکل شوی دی، دغه ځای ته به تاسو راسئ. ګوره دغه دی هغه ایمیل راغلی، کوم ایمیل چې ما کمپنۍ ته لېږلی و. په دغه ځای به کلیک وکړئ، دلته به لږ څه انتظار وکړئ، دغه صفحه به د لوړې خوا نه راکش کړئ. ګوره دغه هغه ایمیل دی کوم چې د کمپنۍ د خوا څخه موږ ته راغلی دی، یعنې هغه ایمیل دی چې موږ کمپنۍ ته واستوي، خو د هغوی جواب موږ ته اوس راورسېدی. دلته به په تمه پاته سو، دمه به وکړو. دلته دغه یو ویډیو ده، دغه اعلانات دی، نو دا به تاسو کله وکتله، تاسو ته دغه د ایمیل هغه کوم د کمپنۍ ځواب دی. نو دلته ګوره هغه زموږ شمېره ده لاندې، دغه زموږ شمېره ده، او لوړ چې کوم دی هغه د کمپنۍ جواب دی. نو اوس راځو د دې ځای نه به بېرته ووځو دوستانو. زه راځمه بېرته خپل هغه واتساپ پیدا کومه چې کومه شمېره ما ورکړې وه. نو هغه واتساپ دغه دی دوستانو. اوس ګوره د دې نه یو سکرین شاټ اخلمه،
ځکه دا ما مخکې دغسې پرېښې وه. نو اوس دا کینسل باندې ومه او بیرته نیکسټ باندې ومه. ګوره شمېره خلاصه سوې ده. بیا ایډیټ بیا نیکسټ ګوره دا شمېره تاسو کتلای شئ چې دا شمېره خلاصه ده. زموږ د نورو ویډیوګانو لپاره یوټیوب ته راشئ. مننه.